بسم الله الرحمن الرحیم. اوسو نن موږ درس دی په مایکروسافت ایکسل کې هیډر اینډ پوټر. هیډ خپل سر ته ویل کېږي، هیډر معنا سرلیک، پوټ پښې ته ویل کېږي، پوټر معنا لمنلیک. هیډر دا معنا کما د یوې صفحې په سر کې یو عنوان ولیکئ، ته د ټولو صفحو په سر کې هغه عنوان راته راوله. او پوټر معنا لمنلیک، کما د یوې صفحې په پای کې یو لیکنه وکړه د ټولو صفحو پای کې راوله. عموما موږ ته د ترتیب کوونکي نوم راولو یا تایید کوونکي نوم راولو یا د صفحې نمبر یې په پوټر کې راولو. کله چې موږ ته پر ده باندې کلیک وکړو دغه زموږ ته د اکسل شیټ په اتومات ډول پیج لاوټ ویو ته واوړي. نو اول په دې ځای کې که تاسو وګورئ تاسو دلته وایي اډ هیډر، ته هیډر ورکړه، ته دلته خپل عنوان لیکلی سې. مثلا زه فرض کړه دلته لیکم کندهار یونیورسټي. اوس تاسو ته د هرې صفحې په سر کې کندهار یونیورسټي لیکل شوی. که تاسې پر دا باندې کلیک وکړئ تاسې ډیزاین ته راسئ، دلته تاسې د هیډر ډیزاینونه لرئ. مثلا پیج نمبر راته راوله. اوکې که تا ته اوله کې پیج 1 بیا به لیکل شوي پیج 2 پیج 3 پیج 4 دا رقم به دغسې ادامه ولري درته. که تاسې دلته رالاست دا د ده ډولونه دي چې پیج 1 آف راته راوله. 1 آف دا معنا چې ټوله څو صفحې دي؟ 2 صفحې دي. پیج 1 آف 2 یعنې معنا د دویمې صفحې څخه اوله صفحه ده، د دویمې صفحې څخه دویمه صفحه ده. جې کټ دا ده که د جې په مابینځ کې ورکه سوي تا ته معلومېږي چې دا ټول دونه ورکې وي، یوه ورکه کښل سوې ده یا ایسته سوې ده. نو دا د ده د هیډر ډولونه دي چې د شیټ نوم درته راولم، د دغه لیکوال نوم یې راولم، د بوک نوم راولم. یعنې ته په دغو کې کم شی غواړې. ته مثلا فرض کړه ته هم یې د لیکوال نوم یې راته راوله، هم د صفحې شمېره راته راوله، هم تاریخ راته راوله. ټول شانان هم د لیکوال نوم رالی، هم د صفحې شماره راله، او هم یې تا ته تاریخ رالی. او اوس په هر صفحه کې دغه شان درته لیکل شوي. بیا هم دې ځای ته راځو ډیزاین ته، زه ورته هم دا راته فاکه، دا هم راته فاکه، دا هم راته فاکه. بل په دې ځای کې بیا عین شی تاسو لرئ پوټر. فقط پوټر صفحې پای کې موږ کوو همیشه باید تاسو پوټر څخه استفاده وکړئ چې څو صفحې دي. ته دغه پیج کولی سې په صفحه یې واړئ. په څه شی واړو؟ په صفحه. یعنې د پیج پر ځای موږ کولی سو دلته ولیکو صفحه. نو بیا دی تا ته صفحه درته لیکي چې اوله صفحه، دویمه صفحه، درېیمه صفحه، څلورمه صفحه دا رقم. که تاسې بیا دې ځای ته راسئ ډیزاین ته، بل په دې ځای کې پیج نمبر لرو، ته پیج نمبر ورکړه. بس تا ته په دې ځای کې پیج نمبر راغلی. که ته په هیډر کې ولاړې که په پوټر کې ولاړې پیج نمبر راولې. دا څه ده؟ دغه ځای یا د دا ځای سره راوستلی څه دلته یوازې راوستلی. پیج نمبر آف دا عین دغه یو دی، فقط ته که دلته کلیک وکړې عین هغه یو به درته راسي. پیج نمبر آف تا ته راځي چې ټوله څو صفحې دي هغه ته ښیي چې ټوله 2 صفحې دي یا 3 صفحې دي. کرنټ ډیټ اوسنی تاریخ راته راوله، تا ته اوسنی تاریخ راوله. کرنټ ټایم اوسنی ټایم راته راوله چې څو بجې چې پکښې تا ته هغه ټایم درته راولي. فایل فیل ته ماته دغه د فایل ادرس راته راولی چې دغه د فایل په کم ځای کې پروت دی هغه درته راولي. نو که فایل چیرې تا ثبت کړي خو هغه به پر هغه ځای ښیي، که چیرې ثبت نه وي دی همیشه سی ډرایو، دا سی ډرایو دی. دا یوزر معنا دغه یوزر دی چې د یوزر نیم یې روزي دی. او په دا ځای کې ډاکومنټ دا معنا چې دی په مای ډاکومنټ دی. همیشه که یو فایل ثبت نه وي هغه دی تا ته مای ډاکومنټ درته ښیي. او د بوک 1 په نامه دی. ګورئ تاسو ګورئ دلته د ده نوم بوک 1 دی، نو په دې خاطر دلته هم د هغه نوم درته ښیي. بل په دا ځای کې تورته چې د فایل نوم یوازې راته وښیي چې دا فایل په کوم نامه دی. فایل د بوک 1 په نامه دی، دی تا ته بوک 1 درته ښیي. که یو بل شي نوم یې درلودی بیا تا ته هغه نوم درته ښیي. د شیټ نیم ګوره دغه شیټ که ته راولاړ شوی تا په دې ځای کې ورته لیکلي وو چې مثلا جنوري ریپورټ. جنوري ریپورټ ته ماته د جنوري د میاشتې راپور دا شیټ نوم شو. ته دغه د شیټ نوم ماته په پوټر کې راته راولی یا په هیډر کې راته راولی. کله چې ته اوکې کې تا ته د جنوري ریپورټ لیکل شوی. بل په دا ځای کې ته لرې پکچر. ته ماته په هیډر یا هم په پوټر کې ماته عکس را خلاص کړه. که ته غواړې چې دلته عکس راولې دلته کولی سې پر پکچر باندې کلیک وکړه. اوکې که ورک آفلاین ته راسو ته زما سره په کمپیوټر کې عکسونه سره دي. ته ورته وایې چې مثلا ته راسه ډي ډرایو ته راسه. په ډي ډرایو کې مثلا ته فوټوشاپ عکسونه ما سره دا عکسونه ته را خلاص کړه. دغه لوګو راته راوړه. اوکې که تا ته هغه لوګو راځي دا لوګو تا ته داسې چیز راغلی دی. ګورې ما په دا زموږ د پوهنتون ډیپلومونو که ټرانسکریپټونو کې ګورې هغه خامه لوګو راغلی. سړی حیران تللی چې په اکسل کې خو نو پکچر نه راځي په پوټر کې. واټر مارک موږ په اکسل کې نه لرو، واټر مارک نشته په ورډ کې شته. د واټر مارک کار تاسو دلته په هیډر کې ځینې اخیستلی شئ. کله چې تا پکچر انتخاب کړئ نو بیا د پکچر پر فارمټ تاسې کلیک وکړئ.
دی تا ته وایي د عکس هایټ جګوالی څونه ته دلته د عکس هایټ کمولی سې او دلته یې ویډیټ بردوالی کمولی سې. ګورې که زه هایټ کموم جګوالی بردوالی دواړه کوچنی کېږي. ستاسې پام شته دا په دې خاطر چې دلته لاک اسپیکټ ریشیو ورکول شوی دی. که دا ټیک مارک ته ځنیسته کې یوازې بردوالی ټاکلی سي. پام شته ورته. ولې که تاسو دا ټیک مارک ورکړئ دی به تاسو ته د دواړه سایز درته ښکاره کوي. دواړه ته به پیپ لاغه ډېر کوچنی کېږي. اوس ورته ګوره زه دا ټیک مارک ورکوم او اوس که زه دا سایز کوچنی کوم دواړه پیپ لا کوچنی کېږي. پام شته. زه ورته راځم دا ته 50% که دا یې په فیصدي درته ښي دلته یې سایز درته ښي. زه ورته همدا ته ماته 50 کړم. کله چې تاسو اوکې کړئ هغه عکس غوندې کوچنی دی. بیا که تاسې پکچر ته راسئ په پکچر کې بل په دې ځای کې ریلیټیو ټو اورجینل پکسل سایز که دا ټیک مارک ته زنجیسته کې د جمع نه دی چې ته بېرته دی خپل اورجینل سایز ته واړو چې د ده اورجینل سایز څونه وي ته یې په هغه سایز درته راغله. دا د ده اورجینل سایز شو. اوس ګورئ اورجینل سایز ته اوس دوه مارې بیا د سره ټاکلی سي. یعنې اوس یې دوه مارې بیا کوچنی کولی شو. که دا ټیک مارک موږ ورکړو دی 50 ته چار څونه کوچنی کوي بیا کوچنی کېدی. که دا ټیک مارک کیسه کې بیرته 100% اوس کې ته 50% نور کوچنی کې بیا دی غونډه نور کوچنی کېدی. زما خبره م سر نه شو خلاص. که دغه ټیک مارک هم ورکړو د دغه ټیک مارک وظیفه دا ده چې د ده سایز ته بیرته 100% ته واړو. دا نه معنی چې دی بیرته غټېږي درته د هغه سایز بیا 100% شو بیا ته د سر کوچنی کول شي. ولې که تا ورکړی و بس دی به هغه خپل سایز درته راولي چې هغه حقیقي سایز یې دونه دی. دا د ده اورجینل سایز دی او د ده اورجینل سایز حقیقي ډول چې مخکې و هغه 14 په 14 کې و. بلکې تاسې دغه د ده سایز او رسیټ بیرته خپل اولني حالت ته واړئ. اوکې کې هغه حالت ته اوړي درته. که تاسو ورته وایاست چې یا ته دا لږ راته کوچنی کړه مثلا ته راسه 80% یا 80% یې کړه نور یې هم کوچنی کړه څه 80% به لازم شوم غټ سره که نور بې هم کوچنی 50% یې سي و 50% کوچنی شو. اوس که غواړو چې د ده نور سټینګ وټاکو پکچر ته راسي په دې ځای کې نو لیفټ د چپه طرف ته دی راوسکو څوارلس کې رایټ د راسته طرف سره راوسکو ټاپ د لوړ طرف سره راوسکو بټن د لاین طرف سره. د جې معنا دا ده چې دغه عکس ته راوسرئ د چپه طرف څخه په صفحه کې څوارلس کې درئ د راسته طرف څخه د لوړ طرف څخه د لاین طرف څخه زور ته هم د لاندې طرف څخه نو ته ښکته راته راولس لوړ طرف خو بیخي ورته پورته دی. اوس ګورئ کله چې تاسې وکې کړئ د لوړ طرف څخه دونه پورته شو ورته یا ښکته یې کړه دا ته ښکته که دونه یې مه پورته کوو نو دلته راس ورته دا ښکته کړه ته منفي خوا ته ولاړ شئ بیا دی تا ته ښکته کېږي که مثبت خوا ته ولاړ شئ لوړېږي درته. دا بیا هم پکچر الاینمنټ ته راځو. پکچر ورته راسئ په دې ځای کې تاسو په پکچر کې ګورئ بله مهمه خبر دا ده چې تاسو ګرې سکیل تور سپین رنګ ورکړئ. د هغه ته مثلا تور سپین رنګ ورکول کېږي. ستا واټر مارک ته یا په حقیقت کې چې واټر مارک ځینې جوړېږي تور سپین رنګ ورکول کېږي. بلاک اینډ وایټ تور سپین ورکړه ګرې سکیل خاکي ورکړه واش آوټ یې راته راوله. واش آوټ معنا ته ماته په صفحه کې خام راوله. بس لوګو یې زموږ دی چې راځي په دا شکل یې راوله. واټر مارک د ده په دا شکل دی. که تاسې په اکسل کې واټر مارک زبیر خانه جوړوئ په دې شکل یې جوړولی سئ. زبیر هم خوشحالي چې زما نوم یې دا دی یاد سر. نو بیا پکچر فارمټ ته راځئ په دې ځای کې تاسو دا ورته ټاکئ چې تاسو سره کم کولی او ګوره دا خو تور سپین ښکاره کېږي. ګرې سکیل ته یې واړوه رنګه سو. اوس په ګرې سکیل کې ته بیا بېرته دوه مارې ورته وایه چې یا ته ماته دی چشته راته واړوه واش آوټ یې کړه خام یې کړه ته رنګه دی خام شو. بل پرته تور سپین ځکه معلومې دی چې هلته موږ تاسې واش آوټ نو وکړئ په ګرې سکیل و او دلته برایټنس ته ټاکلی سئ څونه یې روښانه کړئ دلته کولی سئ چې بېرته دی روښانه کړئ. نو ته یا دا روښانتیا نه کړي ور کمه کړه چې دی خو په دا صفحه کې معلوم شي په صفحه کې دا په حقیقت کې دا سپین رنګ یې ور ډېر کړي هر څونه چې تور کړئ ته دلته کولی سئ واره کړئ او په دې ځای کې نو تاسې کانټرسټ یې تیزولی سئ. برایټنس معنا عمومي عکس روښانه وښود کړه. کنټراسټ کم ځای چې تیز دی هغه تر هغه تیز کړه کم ځای چې خام دی هغه تر هغه راته خام. خو دا باید تاسو نور کار په ونه لرئ. د ده سایز چې څه ډول باید په هغه سایز کې رسیټ بېرته خپل اولني حالت ته واړو او په دې ځای کې زه واش آوټ کوم چې دی خپل اولني شکل ته راواړو. دغه و چې تاسې په اکسل کې که واټر مارک کاروئ په دې شکل سره تاسو اوس ګور په دې کې نه ښکاره کېږي ولې ته چې چاپی تا ته په چاپ کې ستا واټر مارک راځي. اوس نو دغه واټر مارک چې موږ راوستل دي په هیډر کې ته کولی سې ښکته یې راولې راته چې شی کې ښکته یې کړې هغه اندازې ور وټاکئ بیا به تاسو ته ښکاره شي. دا په پکچر کې موږ تاسې په دې ځای کې کولی شو ته دا سایز وټاکئ یو څه نور هم ښکته کړئ در سره
بیا ان شاء الله تاسو ته زور تام چې د لوړ طرف څخه دوه نقشه چې اصلي مابین سره ورسي اوس کنټرول پی اوس تقریبا یو سم مابین سره ورسي بل په دې ځای کې کته سي دغه پکچر تراسي دلته ورته چې ګو ټو هیډر ته ولاړ سي هیډر ته ځکه نه چې موږ په هیډر کې ولاړو ګو ټو پټر تراسه ګو ټو هیډر تراسه بل په دې ځای کې نو ډیفرنٹ فرست پیج دا ولې سپې هیډر جلا کړه په اول سپې کې چې تا هر هیډر ورکی په وټ کې هم دا ویلو که تاسو پې دي نو چاول سپې کې تر شی ورته ویل کې په نور سپو کې ببل شي په اول سپې کې باغ لیکني په نور سپو کې اکسي په اول سپې کې تاسو شراغلي دا خط راغلي کتا سی بل په دې ځای کې راځي ډیفرنٹ اودډ ان A1 پیج ورکی جو سپو ته یو کمر کتا ته بل کمر کا پیغام دي چې خبره کړو چې د سپې لمبر د پاره چمول د شامخ پرنټي چې خلاصه کې به څنګه لمبر راغلي دا هغه د پاره چې تاسو بل په دا ځای کې سکیل وذ ډاکومېنټ لرو سکیل وذ ډاکومېنټ دا معنا چې ته د غزما الاینمنت د ډاکومېنټ سره تسکیل کوي مومن چې ته خاطر خط ولیکي د غستا لیکنه د ډاکومېنټ سره د تراولې او کتا الاین ورکی الاین دا معنا چې د مارجن سره وګوره کتا ځات مارجن سکټ ایست دي خزه دا ټکمار کوم زموږ صفه په مارجن باندې خپل برابرېږي ګوره چې دا کوچنی ځای ته کتا توجه کوي زموږ مارجن ته دا ځای دی کته دا ټکمار کوي په دا اندازه ده او دا کتا ور کړی دا بستا د ډاکومېنټ سره درته برابر سي نو دا و چې موږ تاسو د هیډر او پټر سیټینګ په ایکسل کې څه ډول ټاکلای شو دا زموږ تاسو هیډر او پټر و چې په ایکسل کې مو ټاکي نور به ان شاء الله الرحمن سبا سره